الله وی دا کم خلق چې په دې ګناهونو کې پراته دي او د سحر ماښام ګناهونه کوي د دوی څه سوچ دی چې یعنې دوی او د نیکان مؤمنان یو شان دي ناشنا سوال الله کړی اے ګناهګار وی الذین اجترحوا السیئات په یو ګناه بریک نه لګي ستاسو څه مطلب دی دا کوم چې ځان منع کړی دی د ګناهونو نه دا کوم چې دیندار دی دا کوم چې د الله بندګي کوي دا کوم چې د الله په عبادت کې مصروفه دی تاسو به یو شان یې او که دا یو شان شو بیا خو دا څه شو بیا څه شو بیا خو ظلم شو یو سړی دی په هره ګناه ورځي یو سړی ځان د ګناهونو نه بند کړی یو سړی د الله بندګي کوي یو سړی د الله نه یریږي یو سړی د الله قدر کوي او یو سړی د پشان د څاروو په شان ژوند تېروي نو دی څنګه د په شان کېدی شي تمیم رضی الله عنه دقه آیت وی وژړلې ولې ژړل ژړلې په دې چې ځان ورته ګناهګار ښکارېدو ځان ورته ګناهګار ښکارېدو یعنې چې زه خو د هغه نیکانو په شان نه یم تمیم رضی الله عنه ورسره مونږ وایو الله چې راضي دی او د الله نه راضي دی هغه انسان د خپل ځان په باره کې داسې ګمان او زموږ نه چې تپوس وکړي یاره وي الحمدلله وي که دا پنځه نه دي څلور لمونځونه کوم فخر مو کې چې صحیح د ګناهونه خو کوم که پنځه نه دي درې خو کوو که نه دوه خو کوو بعض وایي منو ښه ګناهګار یو خو دروغ خو نه وایو بس لکه په یوه خبره باندې به ځان دته ځان داسې ښکاري چې بس که دی د سره ورته د خپله ګناه ځکه یو روایت کې داسې راځي وایي منافق ته او فاجر ته او د ګناهونو سره عادت کسان د ګناه څه ښکاري وایي لکه مچ چې د سړي په پوزه کښېني اوسې اوچتېږي لاس داسې ووایي که نه مچ روان شي دقه شان ورته ښکاري ګناه نه یېرېږي